زه ریانا هوایي شرکت الوتکه کې ناست یم د هرات نه ځو کابل ته. یو آیات راته یاد شو که نه، بسم الله الرحمن الرحیم فاذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین فلما نجاهم الى البر اذا هم یشرکون. او پخواني قومونه وایي چې کله به کشتۍ کې کېناستل بیا به دوی ته الله یاد شو، الله به دوی ته یاد شو که نه، بیا به یې دعاګانې غوښتلې، الله ته به سر ښکته کړی و که نه چې الله موږ وچې ته بوځي. چې کله به الله تعالی نجات ورکړه کشتۍ به وچې ته راغله فلما نجاهم الى البر اذا هم یشرکون، بیا به دوی شرک کوو، بیا به یې ګناهونه کول. نو زه هم دې طیاره کې چې کېناستم دا مې ذهن ته راغل چې دا به اوس پورته کېږي. خدای مه کړه لاره کې تخنیکي ستونزې، ځکه د انسان په لاس جوړ شوی تخنیک دی که نه، اعتبار وړ نه دی. نو یو قسم ته هغه د الله تعالی سره هغه چې کوم هغه کنیکشن وي که نه، هغه سړي ذهن ته راځي چې الله نه خپل مغفرت وغواړي یا دعا وکړي چې الله په خیر سره بوځي. دا د مسلمانانو خصوصا هغه څوک چې په الله اعتقاد لري، باور لري، د هغې په خاطر وایم. نو ذهن کې طبعا یو څه راځي، یو کنیکشن یا یو مرستې لپاره یو لینک پیدا کېږي چې هغه د هغه لینک د لوی رب ذوالجلال سره دی. نو زړه کې دې راځي چې الله په خیر سره مو بوځي. خو چې څنګه طیاره ښکته شي کېني او بهر ته ووځي، هغه کنیکشن هغه لینک لږ سوس شي. دا به تاسو کله شاید چې چا سفر کړی هغې به دغسې یو وخت سره هغې مخ شوي. نو کوشش دا وکړو چې څنګه دا اوس ناست یو په داسې خطر ځای کې، ټول موخه او ټول هغه مقصد مو دا وي چې الله په خیر بوځي او د الله سره هغه لینک کنیکشن باندې غور کوو. نو کوشش دا وکړو چې د روزمره ژوند کې، ځکه زموږ په تاسو په ژوند باندې دا اعتبار او باور نه وي که نه، همیش لپاره باید سړی دې ته تیار واوسي. که خدای مه کړه دا اوس زما زړه ودرېږي ملاقات چا سره دی، سوال و جواب مې چا سره دی، په دغسې حالاتو کې باید انسان روزمره خپل ژوند وکړي، خپل دنیایي کارونه هم وکړي، خپل بزنس تجارت هم مخته یوسي، خپل درس و تعلیم هم ووایي، وظیفه ورسره هم وکړي. خو هغه کنیکشن چې کوم یو د رب سره دی هغه باید همیش سړی وساتي، کنیکشن سره یو ځای وساتي. مننه. هغه خویندې ورونه چې په خارج کې اوسېږي او له دې کورونو څخه اسلامي مراکز، دیني مراکز، مسجدونه، مدرسې ترې لرې وي، په دې سوچ کې او فکر کې چې زما اولاد د دین څخه لرې پاتې کېږي. خور او وروره، تاسو لپاره قرآن کور اکاډمي موږ جوړه کړې ده. کوی سي په لاندې وټساپ موږ سره رابطه کې شي، انشاءالله تعالی ستا اولاد به له دغه خوږ علم څخه بې برخې نه کېږي.